او د بنو دا پارک دی مخکې دا جیل خانه ډېر مشهور دی او نن په دنیا کې چې کومه شوه هغې متعلق خلک وایي چې څوک وایي ډولونه غږوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. تاسو څه په کومه طریقه باندې مناو کیږي؟ بنو مازیګر زموږ په دا طریقه کې مناو کیږي. السلام علیکم کتونکو د ښکلا ټي وي سره حاکم الله حاضر دی. ملګرو نن زه بنو ته راغلی او د بنو دا پارک دی مخکې دا جیل و او اوس دا جیل په ځای پارک بدل شوی دی او د بنو دپاره د بنو خلکو دپاره ډېر د تفریح ځای دی، د سیل ځای دی. دلته دا خلک راځي مازدیګر کې نو ډولونه ورسره شغل دپاره او مزو دپاره د اتوا په ورځ خو پکې ډېر خلک وي. نن پکې داسې خاص نه وینم خو نن زموږ د ملګرو نه تصورات هم په دې خقله اخیستي دي رنګارنګ. نو زه به یم چې یاره ستاسو ته د بنو مازدیګرۍ وښیم چې د بنو مازدیګرۍ څه شی دی. نو راځئ چې د بنو مازدیګرۍ افتتاح وکړو. زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ. ما سره په دې کې اکرام الله ماسټر صاحب دی، رحمت الله صاحب دی، هغې ما سره د پارک کې ډېره منډه وي. د هغې هم ډېر شکرګزار یم. شاه دی، شاه سوار هم ډېر شکرګزار یم. او د دې بنو مازدیګرۍ د خاص زه د پېښور نه راغلی چې د بنو مازدیګرۍ زه تاسو ته وښیم چې دا د بنو مازدیګر څه شی دی. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره شکریه. راځئ د بنو مازدیګر ته. مولا صاحب په وخت دا جیل و، اوس جیل پارک دی. جیل پارک دی او مخکې به قیدیانو پکې دغه و پکې ډېر ډېر خبرې وې پکې، خو اوس خو دا یو پارک دی او خلک راځي مازدیګر پکې دا پروګرامونه کوي، دا خپل خوشحالیانې کوي. څوک وایي ډولونه غږوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. ماسټر صاحب د دې جیل کې دلته یو ما خبر ولیدو چې د قبر متعلق تاسو خبر شته؟ دا حکیم الله صاحب دا فضل قدیر شهید قبر دی. دا په یو وخت په کوهاټ روډ سپینه تنګي یو ځای دی بنو کې، هغه باندې غټه معامله شوه، غټه جګړه شوې وه. د انګریزان راغلي وو نو هغه سره جنګ کړی وو. نو په هغه ټیم کې دغه فضل قدیر شهید صاحب دلته جنګ کړی وو. بیا په دې جیل کې دغه بند کړی پابند کړی وو. نو هغه دا جیل کې شهید شوی وو. نو هغه دا د فضل قدیر صاحب قبر دی، د هغه په نوم دا پارک جوړ شوی دی. نو په هغه ټایم کې ډېره غټه جګړه شوې وه او ډېر دغه انګریزان یې مړه کړي وو او ډېر شهیدانو پکې د بانو خلک ډېر شهیدان شوي وو پکې. بیا دا دلته په جیل کې وفات شو. د جیل کې وفات شو نو د هغه وخت یو وخت اوس هغه وخت نه دی خو بل وخت دی. بیا په دې ټیم کې هغه جیل بدل شو بل ځای ته او د جیل نوم شو فضل قدیر شهید. نه د هغه په نوم دغه پارک جوړ شوی دی اوس دلته موجود دی پارک. نو د هغه په نوم یادېږي اوس. ماسټر صاحب دا راته وایي دلته ډېر خلک راځي، خوشحالانې مناوئ، نو دا په کومه سلسله کې راځي؟ خو د چا واده چا سي نو هغه پروګرامونه کوي که نه دلته. نو دلته خوشحالیانې کوي، څوک څه کوي، څوک ګډېږي، څوک څه کوي، څوک کوي، آزاد وي پکې. د
دغه یو بل د منډانټ پارک ورته وایي هلته هم ځي خلک خو دا چونکې نږدې دی نو ډېر خلک ځکه دلته راځي. مازیګر هو حکیم الله خان ډېر مشهور دی او نن په دنیا کې چې کومه شوه هغې متعلق خلک وایي چې هغه کم یو د پښتنو ښار دی د کې پي کې ښار دی چې هلته هره ورځ عید وي. نو دا حقیقت دغه دی چې زمونږ په بنو کې هره ورځ عید وي. دا وجه ده چې مونږ د ښادۍ په موقع د کور چې د کومه سړی د طرف نه کومه واده شوی وي نو هغه بیا هلکان راوغواړي ځوانان راوغواړي واغې ته بیا په ګلې کې په د غاړو کې هارونه واچوي بیا بازار ته راشي. او په دې حوالې سره زموږ د چوک بازار چې کم دی دا ډېر مشهور دی. هلته بیا هارونه واخلي د ګلانو منی واخلي نو هلته هغه واچوي بیا ډول وي او سورنای او بیا دغسې ډېره د خوشحالۍ خبره خلک ډانسونه هم کوي او بس رواني لاړ شي بیا په چوک بازار کې چې کله ستړي شي دلته د وادګانو والا راځي د پارک لا بیا په هغې باندې چې کومه ده موږ د ګلونه خرڅوو د هارونه په خرڅوو. زه مخکې کېدای شي تاسو مخکې زه په مشرا فلم کې د هیرو په کردار باندې تاسو زم لیدلی وم. ما هغه فلم جوړ کړی مشرا پاکې زما هغه چې کوم دی ډایرکټر صاحب هغه حکیم الله او هغه نه بعد چې کومه زه د مو هیرو کردار پکې کړه پاکې هغه نه بعد چې کومه شمېر کا ما یو د فلم نه را جوړ کړی دي هغه چې کومه شمېر کا چې هغه زه په هیرو کردار کې راغلی یم د شیر پښتونخوا کې هغه مثال ما جوړ کړی دی او مطلب د شمېر کې پاک د مصر حکیم الله صاحب ډېره مطلب دا چې دنګ طرف پر سره کړه ده او ډېر زیات کوشش سره کړه ده دغه ډېره مننه کوم. او حکیم الله صاحب اوس په خپل رغله ده بنو ته او د بنو د مازیګر په باره کې زموږ داسې انټرویویانو اخلي چې بیا د بنو مازیګر تاسو په کومه طریقه باندې منو کېږي. بنو مازیګر زموږ په دا طریقه کې منو کېږي چې زموږ په بنو مازیګر کې لکه خاص کر د خدي په ټیم باندې ډېر زیاته خوشحالیانه وي ځکه چې د کلي نه خلک په ډولۍ په پیکانۍ باندې راځي او دغه مطلب ده چې بازار ته راشي بازار کې خرونه مرونه غاړې ته واچوي او ګرځي راګرځي په د بازار کې هلته بیا د خواږې په دکان باندې راشي خواږه مږه واخلي هغه نه بعد بیا لاړ شي چې کومه شمېر کې به پارک ته به پارک کې هغه خواږه مږه وخوري او هلته چې کومه دی ډانسونه منسونه و ډېر خوښي منو کوي ډېر په ښه طریقه سره.
بانو مازدیګر د رنګینو مازدیګر او چې مونږ خلکو د خپل ثقافت یا د مازدیګري ثقافت ټول عمر لپاره مې ساتلې ده کا کرونا وا کابل تکلیفات وی کابل مشکلات وی او په هر حال کې چې زمونږ خلک د بانو مازدیګر ساتلې ده. چې خوشي منو کوي مطلب دا چې هر سړی خوشاله وي او د سره د سړی غم چې کوم ختميږي او مطلب دا چې ډېر ټینشن منشر په دا کې ډېر خلک په ختم شي او دا کلچر چې کوم د زمنګ د پیدایش نه شروع نه دا څه د نن دا زمنګ چې پلراوي د نکاوي نه دا د بانو کلچر روان ده او په دا یغه باندې تر سره سره دا جاری ساتي. ناغه نه بعد بیا د خواګو چې کوم میټای دکانونه دی هغه تلاړ شي بیا ته چې کوم شوا د سړی د طرف نه هغه چې کوم شوا سړی د پاره به د غون چې کوم شوا خواګو واخلي د خواګې ډبي واخلي الته هغه مخري بیا چې کوم کلی تلاړ شي بیا الته بیا د صحبت پروګرام یو خمه روټي کړي کنه نو بیا د شپې چې کوم شوا دوی بیا روټي مخري او هغه نه بعد چې بیا لږ کی ساوه شي نو هغه نه بعد بیا مایلس وی یا ډول وی یا سورنای نو دا هغه سره بیا دوی بیا چې کوم شوا ډانس لګیا کی په دا وجره بیا ګرم شي او دا ټول کلی خلک راغون شي او دا خوشاله کې بیا شریک شي ډېر غاټه نه ماتي په دښي باندې غاټلاو ای زدامي چې میشتو باندې چې اره ورځي دی
ونن و ان شاء الله زه تاسو ته دایت شئ اسی نن تاسو ته زبانی مزدیگار آشئ